اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دي هغه خود دادي د بے حیايي چارې که ښکاره وي او که پټې او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلومات نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره 1 ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه ای بني آدمانو په یاد ولرئ که چېرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي ښکاره خبره ده چې له هغه چا نه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینې آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران الله به وفرمایي ځئ تاسو هم همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسې څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تېرې شوې ډلې ورغلي هره ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو پر خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټوله هلته سره یو ځای شي نو هره وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه په ځواب کې به ویل شي د هرې یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه او لومړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته ووایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ باور ولرئ چا چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پراننستل شي جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تېرېدل موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو د هغو لپاره به د دوزخ لاندې یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوښ وي دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکو د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب مونږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیری وي هغه به مونږ ایسته کړو د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله مونږ په خپله لاره نشوی موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې زمونږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبه وایي مونږ خو هغه ټولې ژبنې یعنې وعدې بشپړې ومیندلې چې زموږ پروردګار له مونږ سره کړې وي ایا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره ومیندلې چې ستاسې رب کړې وي هغوی به ځواب ورکړي هو په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دې وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران
د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو وبه وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ، نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته، نه به در باندې ویره وي نه کړاو. او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسې ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه انکار کوو. موږ دغه خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی، د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. اوس نو آیا دا خلک له دې پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لاره دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي؟ په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی و همغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي. نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي؟ یا موږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو؟ هغوی په خپله خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول.